یا لکه احسان الله ورشه هغه مړۍ مالټې او کیلې دي چې راوړي دي د سیم ایوب ته ورشه راویې ورته چې ویې خوري د خیر شه لږ د خیر تکړه شي انرژي پکې راشي او سیم ایوبه څنګه چې لږ دردونه دي څنګه دي ماشاءالله د کټ نه خو د خیر تره ګاډولي ته راغلی د خیره ښه مافکات یې ښه شوی یله مولانا محمد رضوانه تاسو زما پوښتنې ته راغلي یئ الله پاک مو کور آباد لره او نغرې مو ګرم دلته خو څوک د تپوس والا نشته دی نو څنګه باچا خبره ښه شمه هېڅ ښه کېږم نه تپوس والا څوک نشته دی اله مولانا محمد رضوانه وسې خوند وکړو ښه زه خو د خلکو چا خبره په سپین میدان باندې پرېښې ومه ما ته ښکاري سیم ایوب لکه چې په شین میدان پرېښی دی څوک د تپوس هم نه کوي ما خو درته مخکې ویلو که نه چې یو د سوات سټار یې خراب کړو او نه پوهېږم چې سیم ایوب د کوم د سټار دی دا هم په شین میدان باندې پرېښی دی اوس یې خوند وکړو مولانا محمد رضوانه یاره احسان الله یې خو ته دومره خبرې کې ظالمه خبرو نه دی چا خبرې جوړې کړي خبره دې شي ده که نه چې ستا تپوس خو یې ونه کړو خو د سیم ایوب تپوس به کوي ځکه دا په کوناټو باندې شرطونه وهي خو سیم ایوب به دا راته ووایي چې ولې څوک تپوس ته نه دي راغلي یاره بابر به یي وختي مې په ټیک ټاک یو ویډیو لیدله یو بوډا سړی پکې وایي دا داسې ملک دی که دلته چا ډیته کړي او که څوک دې ډیته کړو زه هم چا خبره د پاکستان کرکټ بورډ پرېښی یم او هېڅ مې تپوس نه کوي د احسان الله خبره په شین میدان یې پرېښی یم وډر به یي بابر به یي و دا څه و سیم ایوب به یي راته کومې خبرې کې دا راته ووایي چې زما هغه خسر شهید افریدي هم درته نه و راغلی هغه ډېر ښه سړی دی خلکو پوښتنو تپوس ته ځي که نه هغه هم تپوس ته نه و راغلی هغه زما خسر یاره شهنشاه افریدي خسر خو دې څه کې چې سخره دې هم نه و راغلی هغه دې چل دی که نه چې د بنګلادیش ته تله د بنګلادیش په لیک کې مزې دي اول د خلک ته کوچینګ ورکړي نو موږ څه په چا خبره په تیږو باندې ولي چې موږ ته تپوس ته راځي که څنګه مولانا محمد رضوانه یاره بلکل سیم ایوبه زما خو بس دا د وسې پوره ده چې تبلیغ ته لاړ یم او دعا درته وکړمه نور مې هېڅ هم په وس کې نشته و سیم ایوب الله پلتې دردونه ښه که تاسو وایئ چې آمین مولانا محمد رضوانه آمین ما خو درته مخکې ویلې چې یو د سوات سټاره چا خبره خراب پوره کړو مخکې چې راغله په یو نیم سل کې سپیډ ویشتو اوس به د خیره سره سیم ایوب په کوناټو شرطونه وایي اوس به په بیرته مو نه وهي هم په شین میدان باندې پرېښی دی د سوات سټار هم خراب کړو او د پنجاب سټار هم خراب کړو نه احسان الله خبره دې شي ځکه چې دعا راته کوئ د خیره سره رښتیا هم د سوات سټار نه خو چا خبره د کارخانو سټار جوړ کړو خو د خیره سره ما ګورم داسې پرې نه دی زما اواز اوچت کوي چې د خیره سره تپوس مې وکړی و که نه او باقي خبره دې شي ده چې پروګرام تو ورګاینه